د خوست ښاروالۍ ریاست له لوري د مارکیټونو د تنظیم چارو د مدیریت لخوا د 1404 په دویمه روه کې د ښار له بېلابېلو سیمو څخه شاوخوا 3.5 ټنه تاریخ تیره خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول او د یو ګډه هیات په حضور کې وسوځول شول. مسؤلین وایي یاد توکي د پلور لپاره نه و مناسب او د ښاریانو د خوندیتوب په هدف له منځه یوړل شول. هغوی ټینګار کوي چې دا لړۍ به دوام ومومي. مختلفو سیمو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد 3.5 ټنه شاوخوا راټول شول او د مکرره هیات په حضور کې وسوځول شول. د کندورن تجارون ودننا یمی خواهش دیلا غوښتنه دا دو چې هغه مواد که خوراکي دي که غیر خوراکي دي چې د تاریخ میعاد یې ختم شوی وي نو دوی نه مونږ هیله دا دو چې په خپله یې د ښاروالۍ اړوند مارکیټونو چارو تنظیم مدیریت ته وسپاري تر څو د خوست او خوست میشتې ولسونه یې د ضرر څخه محفوظ وي. بلخوا د خوست ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي د ښاروالۍ دغه اقدام ستایي او د عامې روغتیا لپاره یې مهم بولي. هغوی له ټولو هټیوالو غوښتنه کوي چې د تاریخ تیرو توکو له خرڅلاو څخه ډډه وکړي او د خلکو په روغتیا سودا ونه کړي. د دې څخه موږ ډېر منندوی یو چې په دا کوم تاریخ باندې تېر کوم شیانو دی وسوځل، د دې څخه موږ ډېر خوشحاله یو او د دې څخه ډېره مننه کوو. په راتلونکي کې موږ هم نور غواړو چې دا رقم سامان الله چې دوکانداران کوم خرڅوي مریضۍ رامنځته کېږي، داسې کوم کارونه ترې کېږي، د دې څخه موږ ډېره منندوی یو چې دغه ښاروالۍ ته باید نور دوام ورکړي او ښاروالي باید پرېږدي دا کار. د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي له بازارونو نه به منظمه څارنه کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې بې کیفیته یا په تاریخ تیره خوراکي او غیر خوراکي توکي وپلوري.